بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو زده کوونکو او لیدونکو، سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ. دا دی بیا زه بشیر احمد ستانکزی د سپین نور تجزیه او د شنه زرغونې تر نامه لاندې موضوع تاسو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسې له دغه موضوع نه ښه ګټه پورته کړئ. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسې په تېر درسونو کې د منشور په هکله باندې موږ تاسې معلومات شیر کړ، معلومات ترلاسه کړ. منشور هم ګرانو زده کوونکو تعریف کړ، د هغه راز زاویه همدار دوه سطحې مال چې منشور هغه شفاف جسم دی چې دو غیر موازی سطحو په واسطه باندې څه دی محدود شوی. د دواړو سطحو منځنۍ نقطه منځنۍ زاویې ته د منشور راز زاویه په نامه سره څه کو ویلو. همدارنګه د منشور قاعده هم وپیژنده. نو ګرانو زده کوونکو، د منشور په واسطه باندې موږ تاسې څنګه کولی شو نور څه کو تجزیه کو. ګرانو زده کوونکو، نن موږ تاسې همدغه موضوع د منشور د لسم صنف لسم ټولګی موضوع ده د فزیک د سپین نور تجزیه. د نور تجزیه څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ نور تجزیه موږ تاسې د سن القانون ښیي وایي. هغه وارد شوی نور چې د څپو په مختلف اوږدوالی لري، هغه وارد شوی نور ګرانو زده کوونکو چې مختلف څپو اوږدوالی لري، کله چې انکسار کوونکې مادې په اساس یا انکسار کوونکې ماده باندې لګیږي، دا چې ده انکسار کوونکې ماده ده. د سن قانون وایي هغه وارد شوی وړانګې چې مختلف څپې اوږدوالی لري، کله چې انکسار کوونکې مادې دننه کیږي، وروسته له انکسار څخه په مختلفو زاویو باندې څه کیږي، له دغه نقطې نه څه کیږي کږیږي. وروسته له دې نه چې نور وړانګې په دغه منشور باندې مختلفې څپې لري، کله چې په منشور باندې وارد شي، وروسته له انکسار له منشور نه بیرته چې وځي په مختلفو زاویو باندې کږیږي، چې دغه د نور دغه حادثې ته موږ تاسې ګرانو زده کوونکو څه وایي؟ د نور تجزیه وایي. موږ تاسې ګرانو زده کوونکو د نور خاصیتونه یا د نور ځانګړتیاوې داسې لیکو چې د نور خواص. د نور خواص هم ګرانو زده کوونکو څلور خواص څه کړي وو؟ څلور خواص هم یادونه وشکه کړي. یو دا و چې نور یا وړانګې په مستقیم کرښه حرکت کوي. مستقیمه کرښه څه کوي؟ مستقیمه کرښه حرکت کوي. دوم ګرانو زده کوونکو چې د نور انعکاس و. د نور انعکاس. دریم ګرانو زده کوونکو نور انکسار و. د نور انکسار. او څلورم ګرانو زده کوونکو د سپین نور تجزیه ده. دغه څلور خاصیتونه د نور خاصیتونو یا ځانګړتیاو څخه عبارت دی چې نور په مستقیم کرښه څه شی کې حرکت کوي. چې موږ تاسې په تېر درسونو کې د نور مستقیم کرښه حرکت موږ تاسې په عملي او نظري توګه څه کړ؟ کار وکړ. وروسته راغلو انعکاس ته. موږ تاسې انعکاس هم تعریف کړ. کله چې نور وړانګې په یو جسم باندې لګي، یو مقدار د جسم په واسطه باندې جذبېږي، باقي مانده د موږ تاسې بیرته تکې د موږ سترګو ته رسېږي چې همدغه انعکاس په وسیله باندې د همدغه انعکاس په برکت سره موږ تاسې څه کوو؟ اشیا اجسام څه کوو؟ ګورو. وروسته راغله انکسار ته. کله چې نور وړانګې یو محیط څخه بل محیط ته داخلېده، نو نور سرعت څه کوو؟ کمیده یا تغییر کوو. دغه د نور سرعت تغییر ته موږ تاسې د انکسار په نامه سره څه کوو؟ په نامه سره یادوو. اوس راغله ګران زده کوونکو څلورم خاصیت د نور ته، آخري خاصیت، آخري د نور خواص څخه د نور تجزیه ده د منشور په واسطه باندې. دا د نور منشور موږ تاسې تعریف کړ د سن قانون په اساس. کله چې نور وړانګې په مختلفو څپو سره د یو وارد شوي، کله چې په یو انکسار کوونکې ماده باندې څه شی کیږي؟ دننه کیږي، نو له بلې خوا څخه وروسته له انکسار نه څه شی کیږي؟ دغه نور وړانګې په مختلفو زاویو باندې کږیږي. په مختلفو زاویو باندې څه کیږي؟ کږیږي. دغه حادثې ته موږ تاسې د څه شي په نامه سره یادوو؟ د سپین نور تجزیه په نامه سره یا د تجزیه په نامه سره یادوو. کله چې نور وړانګې له دغه نقطې څخه راسي په منشور ولګیږي، نو دغه حالت کې انکسار صورت نیسي.
خروجي نور په مختلفو زاویو سره څه شی کېږي؟ کږېږي. مختلفو زاویو سره کږېږي. ښه ګرانو مختلفو زاویو باندې څه شی کېږي؟ دغه کږېږي. دغلته موږ تاسې سپین رنګ په اوو رنګونو په واسطه باندې څه شی کوي؟ تجزیه کوي او موږ تاسې اوو رنګونه په خپلو سترګو وینو. چې لومړی چې موږ تاسې وینو ګرانو زده کوونکو سور رنګ دی. سور رنګ داسې لیکو سنس سانب. هغه نور څه یو خواته تجزیه کېږي د سنس سانب. دغه نه موږ تاسې دغه اوو رنګونو لومړی حروف که چیرې موږ او تاسې راواخلو سره یو ځای کړو نو دغه څه کېږي سنس سانب موږ ته په لاس راکړي. نو لومړی رنګ مو څه شي ده؟ سین. دا سور ده یا قرمز ورته وایي. نون شی ده. دوم نارنجي دی. او دریم ګرانو زده کوونکو زی ده چې موږ تاسې په پښتو کې ژیړ ورته وایي. او څلورم ګرانو زده کوونکو شین دی چې دلته فارسي کې سبز ورته وایي. شین دی. پنځم ګرانو زده کوونکو الف ته موږ تاسې آبي هم ورته ویلی شو. شپږم ګرانو زده کوونکو چې دا نون د نیلي رنګ څخه نمایندګي کوي. نیلي رنګ. اووم هم ګرانو زده کوونکو چې دا بې ده موږ تاسې دې ته څه وایي؟ بنفش وایي. کله چې نور وړانګې ګرانو زده کوونکو د نور وړانګې چې مختلف څه شی لري؟ طول موج لري یا د څپې اوږدوالی لري. کله چې د انکسار کوونکې ماده باندې لګېږي یا مادې ته ننوځي وروسته له انکساره خروجي وړانګې په اوو رنګونو څه کېږي؟ تجزیه کېږي او په اوو مختلفو هغه څپو باندې څه کېږي؟ کږېږي. چې دا اوو رنګونه موږ ته څه کېږي؟ موږ ته تشکیلوي. چې دغه موږ تاسې عملي کار وروسته بیا په عملي توګه د بهر وځو او انشاءالله په لمر کې څه کوو؟ دغه سرته رسوو. نو ګرانو زده کوونکو د موږ تاسې دوهمه موضوع یا شنه زرغونه ده. تاسې به هرومرو ګرانو زده کوونکو په اوړي په ورځو کې تاسې به هرومرو یا د پسرلي په ورځو کې به تاسې لیدلی وي چې وروسته له باران نه په اسمان کې داسې قوس په شکل یا لنډي قوس په شکل باندې اوو رنګونو تاسې به لیدلی یا داسې رنګامیزي شکل داسې حالت به تاسې لیدلی وي. دغه حالت چې موږ تاسې په پسرلي په ورځو کې داسې قوس په شکل باندې موږ تاسې رنګه قوس ګورو دغه خپله دغه ته د شنه زرغونې په نامه سره یادوي. شنه زرغونه ګرانو زده کوونکو څنګه تشکیلیږي؟ کله چې لمر وړانګې په هوا کې د اوبو په یو څاڅکه باندې څه شی وکړي؟ ولګېږي یا وارد شي. لومړی دا وړانګه د دغه څاڅکې په مخکني برخه باندې څه شی کېږي؟ سطحه باندې انکسار کوي. کله چې ولګي په همدغه اوله سطحه باندې څه کوي؟ انکسار صورت نیسي. داسې چې د بنفش نور انکسار ډېر او د سور رنګ انکسار څه شی ده؟ ډېر لږ دی. دغلته موږ تاسې په سپین نور په تجزیه کې د اول چې دی ګرانو زده کوونکو سور ده چې موږ تاسو دلته ویلې د دغه انکسار ضریب کم دی. ډېر کم څه کېږي؟ کږېږي. او بنفش نور تر ټولو ډېر زیات کږېږي او د دغه انکسار ضریب څه شی ده؟ تر ټولو زیات دی. همدارنګه په شنه زرغونه کې هم ګرانو زده کوونکو همدا رقم ته ده. د سور رنګ انکسار ضریب کم او د بنفش رنګ څه شی ده؟ انکسار ضریب تر ټولو لوړ دی. بیا نو کله چې ګرانو زده کوونکو نور وړانګې په دغه څاڅکې باندې ولګي په اوله سطحه کې څه شی کوم؟ انکسار سو. په دوم حالت کې ګرانو زده کوونکو همدا منکسران د همدغه اوبو څاڅکې په شاطنۍ برخه کې بیا چې لګېږي هغلته بل انکسار څه کېږي؟ بل انکسار یا منعکس کېږي دغه حالت کې او بیرته لومړۍ سطحې ته څه کېږي؟ راګرځي یا کلي انعکاس هلته صورت نیسي. دا ځل له اوبو څخه هوا ته څه کېږي؟ له اوبو څخه بیا هوا ته داخلیږي. کله چې هوا ته داخل سو نو په دغه حالت کې موږ تاسو ته د نور وړانګې د یو قوس په شکل باندې په اوو رنګونو څه کېږي؟ هلته ښکاري. چې دغه حالت ته موږ تاسو څه وایو؟ موږ تاسو دغه ته شنه زرغونې په نامه سره یادوو. اوس دو ګرانو زده کوونکو عملي کار ته لمر وړانګو ته موږ تاسو ضرورت لرو یو منشور او نور وسایل چې هلته زه تاسو ته تشریح کوم. په عملي توګه هم شنه زرغونه سرته رسوو. تجربه شنه زرغونه هلته جوړوو او هم د منشور په واسطه باندې موږ تاسو څه کوو؟ نور تجزیه کوو. درس په ادامې سره چې موږ تاسو تجربه درلوده د نور تجزیه د منشور په واسطه باندې. کله چې نور وړانګې په منشور باندې لګېده نو له خوا نه څه کوي؟ ټول منکسر کېده. تر ټولو نه
کم انکسار کوونکی سور رنګ و چې دلته موږ تاسې په تصویر کې ګورو او همدارنګه بل چې و بنفش تر ټولو ډېر زیات انکسار کوو. دغه د موږ تاسې نننۍ تجربه وه چې موږ تاسې څه وکړو د یو منشور لمر وړانګې او یو بل پردې په واسطه باندې موږ تاسې نور څه کړ تجزیه کړ په اوو رنګو باندې چې موږ تاسې په تېر درس کې دا یادونه کړې وه چې دا اووه رنګونه عبارت له چی څه سن صانب نه یعنی سور و شین و زیړ و بنفش و آبي و همدارنګه اووه وړانګې وې چې موږ تاسې تېر په درس کې یادونه وکړه او دلته هم څه ده د تجربه هم سرته ورسوي. عملی تجربه چې موږ تاسې منشور د نور وړانګې مخې ته نیو کله چې نور وړانګې په دغه قسمت باندې لګېږي له دې خوا نه چک کېږي انکسار کوو په اووه رنګو باندې چک کېږي نور یې تجزیه کوو. تاسې په تصویر کې ګورئ د نور تجزیه. ګرانو زده کوونکو موږ تاسې په درس کې مو ولوسته شنه زرغونه په هکله باندې موږ تاسې معلومات ورکړو کله چې نور وړانګې د اوبو په سطحه باندې لګېږي د یوې قطرې چې په هوا کې پاتې په هغه باندې لګېږي او څه شی کېږي منکسر کېږي. کله چې دوم سطحه باندې ولګېږي دومه سطحې ته ورسېږي دومه سطحه کې بیرته انعکاس کوي یعنی له انعکاس نه وروسته بیا په لومړۍ سطحه بیرته انکسار صورت نیسي چې په نتیجه کې نور وړانګې څه کېږي تجزیه کېږي چې موږ تاسې په ورقه کې ګورو د نور وړانګې د اوبو په واسطه باندې څه شی سوی ده دلته نور یې تجزیه کړې ده او په اووه رنګو باندې همدغه څه شی ده د موږ تاسې شنه زرغونې تجربه و چې موږ تاسې څه کړ ترسره کړ. سامان مواد یو دانه شیشه وه همداسې پسې اوبه وې او یو ورق کاغذ و د هغه په واسطه باندې موږ تاسې خپله تجربه څه کړ سرته ورسوو.